ما پرون لږه سودا راغستله، یو سایل راته ودرېدله، زه خپل ځان خبره ته کوم چې هغه ودرېدله، ما سیسي ورته ورکوم مالدا والا چې لږ ساعت تیر شو بیا راتاوه شو، داسې بل دوکان نه ما سبزي راغستله بیا راتاوه شو. نو ما ورته خورې نه وختل مالتا ته خو هلته ما درکړې، ډېره هوښیاره وه، یا خو غالبا زما بیرونه اورېدلي او یا نو ما ته وایي ما له دې 100 روپۍ راکړې، و خپلو بچو له دې د 600 روپو روژه ماتې واغوسته. بس سوچ کې شوم، مرو علي کرم الله جو خبر راياده شو. الله رب العزت استاسو زمون سودا قبول کی، بس کوي سودا ښا سودا کوي رونو. اوس من معارف القرآن کتلو ګورئ، یاد ساتئ سرسیا مخکې د ټیم نه ورکوي. کله که ستا په رمضان کې د اختر د صبح صادق راختونه وړاندې اولاد پیدا شو، د هغې بیا ورکا، خو صدقات سرسیا مخکې ورکوي. او دام درته وایم سرسیا امام له په تراو مه ورکوئ، سرسیا قاري صاحب ته په ختم مه ورکوئ. سرسیا دا د فقیر او مسکین حق دی، دا یاد ساتئ. کله چې د انسان زړه کې دا خبره کېوتله بیا الله رب العالمین امداد او نصرت کوي. اوس حالات داسې دي، منګهی ده، حالات ګډ وډ دي، لکه څرنګه چې زما مسله داسې نه چې په نورو معاملو وانه وړم، دا مسله مې دام ده او بیام ده. که د زکات باره کې ما خبره کړې وه نو د سرسیب باره کې هم دا خبره ده. عزیزانو جماعت به الله جوړی انشاء الله، مدرسه به الله جوړی انشاء الله، او طالبان چې راشي هغوی له به د لنګر انتظام الله کوي هغه وخت سره انشاء الله. خو اوس سرسیا غریبانانو ته ورسوئ، سرسیا چا ته ورسوئ؟ چا ته ورسوئ؟ غریبانانو ته زر ورکوئ. د چا به کور کې جامې نه وي، د چا به کور کې د بچو دپاره پیزار نه وي. که زه درته وایم چې زما مدرسې ته راوړه او شا به هم دلته جنت دی، زه به دا خبره صرف د ځان د اسانېدو دپاره کوم، ثواب به دومره نه میلاویږي. عزیزانو الله دې موږ د شیطان د مکر و فریب نه وساتي. دا شیطان دی چې موږ د ګناه په سمندر لاهو کوي. دا صحابي ورته څه وایي؟ ورته وایي ای د خدای بنده موږ د داسې نبي سره بیعت کړی دی، زمونږ داسې حلیم نبی دی، زمونږ داسې صابر نبی دی، فلهذا داس درس روړما کورتا. او ورته وایي نه 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 د ماښام ټیم قریب دی، ته خپل کور ته لاړ شه. ورته وایي نه 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 تر څو مې چې ستا ماشومان ماړه کړي نه وي. عزیزانو ماښام ته قریب ټیم دی، دا کس صحابي روان دی، آغرو جماعت راواغوستو او د یهودی درشل باندې ناست دی. داغی یو ماشوم د کور مخې ته راغی، پلار ته وی ای پلارا څه دې راوړي دي؟ دی ورته آواز کوي پلار سره دې نن د پلار مزدور راغلی دی، نن دې د پلار مزدور سودا راوړې ده. پلار نه مه غواړه، پلار یو طرف ته ولاړ دی. ماشوم ته وی بچیه دا سامان کور ته دننه کا، و زما د محبوب صحابه و نظار شما، و زما د محبوب د صحابه و د عقیدین قربان شم. یو حصه درو جماعت راخلی ماشوم ته ورکه. یهودی سترګو ته لاس نیولی، سترګو نه اوښکې روانې دي. بچه ورته دننه آواز کوي پلارا کمی خبره تالا جڑا راوستلا، کم خبر دا چی تا جڑے پلارا. و پلارا دور زی منگا وگیو نند خوشالی ورز دا، و پلارا کورتا دنن راشا. پلار درشل کی ولار دے ورتوی اے بچیانو دنیا کی زمانہ لوی بی وقف انسان بسوکوی، چترنن سحر پوری دویتا ما خیرے کولے، لیکن دویتا داسی نبی تعلیم ورکڑے دے چنانی دخپلو بچو روٹی تاسو تروڑا. و بچی یو قدم با بلکی ندما،
و بچینو زما گواہی وورے بارد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ منی سراد دی کلمی تران اوائے اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و محبوب استاد صحابہ وعدتنا تو پلارا اے پلارا تچی کلا زمانگ دو کورا وطلی تچی دو کورنا بہر وطلے زمان مورد بیہوشی پا حال کی سملاستا وہ لگا ونو تندوا سملاستا زمان دا مور دو لگی رو جا دا دو کون سردار پا دیدار باندے مات شویدہ زما مور خوب لیدلے پلارا زما مور ستانا اڑان دی ایمان راوڑے پلارا ستا در اتلونا اڑان دے زمان دا زڑا دروازی کلو شوی دی او ہر یو زڑا دا نعرہ لگئی چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عزیزانو صحابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا واقعہ بیانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ سوئی 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 الحمدللہ لکہ عجیب خبر دا عجیب خبر دا ما خو تعالی پیغام روڑو ما تا یو درد روڑو تعالی خبر ندہ اورے دلے تو الحمدللہ عزیزانو گورنر سے تم درخواستے وزیر اللہ سے تم درخواستے ہر یو وزیر تا درخواستے دا علاقی مالدار تم درخواستے دا عمر عدد خپل کا دا عمر کردار خپل کا انشاءاللہ پا خدا قسم سکون دے پکی خوشحالی دے پکی یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ماتا تا پیغام رولو تاویل الحمدللہ تابعویل الحمدللہ تابعویل الحمدللہ راز باندی می پوئی کا ورطوی اے دخدے بندہ لگرانیز دیشا تاچی دکم یہودی کورتا اوڑاو رو جماعتے اوڑلو حال دادی چاگا رو جنی اولی ندا حال دادی چاگا مسلمان لانو تا داغن تپوس کڑے اس ورزی دینار تیر کڑے دا وی او ماتی تپوس کڑے دی ماتوی منگ باندی درے ورزو کیڑوں بھئی بانی تکلیف کمو دوئیم باندی دیر دریم باندی بیا دیر وی مازک الحمدللہ اویل زمانن سلور مورز دا چی موزم آبچو پا مڑا خیٹا روٹوی خوڑلی ندا امی الحمدللہ اویل چی کمان قیمت کی اللہ تپوس گئی چستا پر رعیت کی راغلیو دا کا یہودیو دا کا نصرانیو ایمانی ما سر مامیلوا و عمرہ ستا کور کے روٹی بچو پا مڑا خیٹا خوڑلیوا او دی یہودی نوا خوڑلے زبا دا اللہ دوڑان دی دا جناب رسول اللہ دوڑان دی ما سر حس جواب نو مگر دا چی زبا حیران ولاڑوں زبا دردی دلے ولاڑوں دا خو اللہ احسانوں کو چی دی یہودی پکور کی دری ورزی روٹی خوڑلے شوئے ندا ما سلو رزی رو جماعت رو جپ نارنی والے دا خوشحال بنائی زمان دا وزیر پا یو رو جماعتی باندی لس لکا روپی لگی بے دغا حالوی اللہ دے رحمو درد نشتا درد زابلو سفر بانے تلے ہوں ما سر مرگریم گاڑی کے ناس یو ڈریور دے دیر زیاد غریب دے انتہائی غریب دے اسے پیجا نا بس ما سر تعلق دے
ټیکسي چلای شکر ورته لګېدل او د خپت نه غریب نه رو کټ کوي دو ورته ورندارګانې ناستې دي د هغې یتیمان دي بلو سفر باندې روانو هغه ته موبایل کو مال کم ځای رو راوي پلانګي ځای کې ما ویل یاره لږ ودرېږه زړه کې مې دا راغلل چې اختره په روجې پورې به ته اخري پاتې کېږي نه پاتې کېږي څومره سرسایه وه چې هغې ته مې ورکړله دا تاسې له ترغیبان ویم عزیزانو دا د سودا میاشت ده تجارت میاشت ده ته چې ماښام د 3 قسمه روژه ماتې مخې ته کښېنې نو لږ د عمر دردم مخې ته راوله چې زما د عمر په دې وخت کې څه حالات و